السلام علیکم ملګري چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه دا ښیو چې موږ څنګه د جیمیل پاسورډ چینج کړو. په نننۍ ویډیو کې موږ سره سټپ بای سټپ طریقه ښه که وروسته په چینل باندې چې نه در سره ضرور سبسکرایب کړو. د ویډیو څخه فیسبوک پیج نه کړو نو ویډیو شیر کړو. په ډسکرپشن کې مو یوټیوب چینل لینک درکړه هم سبسکرایب کړو. انا ست ډېر خوندور ویډیو اپلوډ کیږي. سلسله د ویډیو طرف باندې د جیمیل اپشن کتل شنو په توګه به کلیک وکړو د په هر موبایل کې رسوب جیمیل باندې کلیک وکړو. راکوځ کې آیکن اپشن کتل شنو په توګه به کلیک وکړو. چې په دغه کلیک وکړو چې کوم جیمیل پاسورډ چینج کوو تاسو به څومره هم جیمیل ټول به شو کې جیمیل به اوپن کوو. چې کله جیمیل اوپن کړل ته کتل شو منیج یور ګوګل اکاونټ په دغه اپشنونه وسو کلیک وکړو. چې په دغه کلیک وکړو ته لګ ویټ وکړو چې موږ سره کم اوپن شي. سو کتل شو ته به سکرول ډاون کې تر سرور نمبر کې اپشن دی سکیورټي په سکیورټي باندې کلیک وکړو. چې په سکیورټي اپشن باندې کلیک وکړو دا کوي صدا صفحه اوپن شي لاندې به سکرول ډاون کوم. دنه واتو سب دا کې اډ ریکوري موبایل اپ کې لازم ایډ کو کم جی ریکوري جیمیل اپ کې لازم ایډ کو بل ان شاء الله په نیکسٹ ویډیو کې طریقه دا چې اپ کوم څنګه ایډ کو که یوټیوب نه سو ویډیو په اون اړه ویډیو اپلوډ اپ کې هم ایډ کولای شو پیج نه به هم درته ویډیو اپلوډ کوم. نو نن ویډیو مو پاسورډ چینج کړو طریقه را پاسورډ چینج ونی کلیک وکړو. چې کله سو په دغه کلیک وکړل ته په لګ ویټ وکړو. اې تاسو لکه already پاسورډ یو دی نو پاسورډ به انټر کو نیکسٹ په کو نیو پاسورډ اپشن به در کی موږ د جیمیل پاسورډ ویره چې دا پاسورډ کم یو نو پر فارګیټ پاسورډ باندې به کلیک وکړو. چې تاسو پر فارګیټ باندې کلیک وکړو څه کتل شو یوز یور سکرین لاک نو کنټینیو باندې کلیک وکړو چې کوم د سکرین لاک نو هم د موبایل کې جیمیل کنټینیو به وکړو. چې کله سو کنټینیو وکړو دلته موږ نیو پاسورډ اپشن نو کوم کوم نو پاسورډ به ایډ کو پاسورډ به چینج شي. دا ډېر ایزی ډېر آسان طریقه رو سو کتل شو دا کم د فینګر دا به ایډ کو دا طریقې سره سکرین به انلاک کو. سو کتل شو نیو پاسورډ نو پاسورډ به ایډ کو چې کوم د فرست نمبر باکس کې نو پاسورډ کو سیم ټو سیم د لاندې باکس کې به هم ما پاسورډ ایډ کو. د سینې چې تاسو پر فرست نمبر باکس یو پاسورډ ایډ کو په بلکې بل پاسورډ نه سیم ټو سیم ما پاسورډ ایډ کو. باندې کتل شو چینج پاسورډ ته باندې کلیک وکړو. سو کتل شو یو پاسورډ واز چینج نو موږ کوم پاسورډ هغه چینج کړو. دا طریقې سره سو پاسورډ چینج کولای شو. پاسورډ به تاسو سټرونګ ورکو سخت ورکو آرټ او 300 زیات ورکو 300 کم به نه ورکو چې کوم فیسبوک دا چین سونه کم نه اخلي دا کوم ګوګل جیمیل دا او 300 کم نه اخلي. نو که ویډیو خو ضرور در سره کوم مخکې مرګ سره لازمي شیر کو. ان شاء الله نیکسٹ ویډیو په دې طریقې اکثر لمرګرو جیمیل چې کوم دا یوزر ریموو کړه واپس هغه نه لوګین کی او پاسورډ هغه لا یو د هم وي ځکه چې هغه په کې ریکوري ایمیل اند سي ریکوري فون نمبر نه ایډ کړه نو کومه طریقې سره ریکور کوو ان شاء الله نیکسٹ ویډیو په طریقې نو دا ویډیو لازم مخکې مرګ سره شیر کو.